کله چې انسان په ګناهونو کې مبتلا وي نو د دې نه حسد په انسان باندې دا کیږي چې هر کار ته دا متوجه کی هغه کار به ورته اسانېږي نه ګرانېږي به رکاوټ به ورته پکې واقع کېږي هغه کار کې به کامیابیږي نه ولې قرآن کې الله تعالی فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب بلکې سوچ د الله نه ویریدلو جعل له من امره يسرا الله به د خپل کار نه ولڅو ګرځي سانتیا به لو ګرځي نو تقوا او طاعت د وجنا انسان ته کارونه اساني موږ تاسو د الله نه یریدو تقوا راکې وا تقوا د وجنا چې د علم په طلب په سراوتی دا برته اساني بل کار پسې الله به راته اساني په اسانه طریقه به هغه شی موږ ته حاصلېږي او معصیت او ګناه کې مبتلا و د معصیت د وجنا استکار برته مغلقي ګرانېږي به ذهن باندې کار نه کوي مخکې به کتلې نشو باغی کې به هم